د نن ورځې ډیر مهم تازه او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. کندوز ولایت په مرکز کې د طالبانو برید د 2 تنو امریکایي عسکرو په ګډون ګڼ شمېر دولتي عسکر وژلي دي. د قزاقستان یوه الوتکه چې د 5 کارکوونکو په ګډون 95 تنه پکې سپاره وو نن سهار له پرواز وروسته ولوېده چې لږ تر لږه 7 تنه پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. ځان وژنه مشهور ټلویزیوني اکټر کوشل پنجابي تېره ورځ په خپل کور کې ځان وژنه کړې ده. د ممبئی پولیسو د معلوماتو له مخې چې 30 کلن کوشل پنجابي په خپله ځان وژنه کړې او نوموړي د خپل کور له چت څخه ځان راځوړند کړی دی. دیني عالم په سمنګان کې د روی دواب ولسوالۍ ولسوال وایي ناپېژانده کسانو د دغې ولسوالۍ د پنورزۍ سیمه کې د یو دیني عالم کور سوځولی او د قرآن کریم د نسخو په ګډون لسګونه دیني کتابونه هم پکې سوځېدلي دي. ملاله یوسفزۍ ملګرو ملتونو د سولې نړیوال نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ د دې لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره جینۍ ګرځولې ده. افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وسلوالو طالبانو ته په اشاره وویل چې د جګړې له لارې به هیڅکله بریالي نشي. ننګرهار د ولسي افغانانو پر ضد د روانو شپني عملیاتو په لړ کې تېره شپه د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند د نکړخیلو په نامه سیمه کې افغان امریکایي عسکرو یو ځل د شپني چاپې پر مهال خلکو ته ځاني او مالي زیانونه ور دي. سیمه-ییزې سرچینې وایي ګډو ځواکونو د چاپې پر مهال د کلي پر خلکو مخامخ ډزې کولې چې په ترڅ کې یوه میرمن او یو سپین ږیری کلیوال مشر شهیدان شوي دي. پیښور کې افغان ډیموپلاتیکې سرچینې وایي دغه ښار کې افغان کونسلګرۍ تر 2 میاشتو پورې له تړل کېدو وروسته پرانیستل شوې ده. د کونسلګرۍ یوه چارواکي BBC ته وویل د ویزې ورکول چارې سر له ننه دسمبر 20 پیلیږي. دغه کونسلګرۍ 13 اکتوبر کې احتجاجاً تړل شوې وه. د هرات د ارشاد حج او اوقاف مشر مولوي سید محمد شیرزادي د هرات د ګذرګاه جومات د خطیب مولوي مجیب الرحمن هغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې وایي اخلاقي فساد کوونکو ته به په خپله سزا ورکړي. افغان چارواکي وایي د قانون تطبیق او د مجرمینو سزا د محاکمو او دولت کار دی. پاکستان مرکزی حکومت د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي دي چې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې په اړه دې پر خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. پاکستاني سترې محکمې تېره میاشت د جنرال باجوا د دندې د غځولو پریکړه ومنله. د پاکستان حکومت غواړي چې جنرال باجوا دې د 3 کاله نور هم د پوځ د مشر په توګه پاتې شي. سولې کاروان د سولې ملي حرکت غړی د افغانستان د 40 کلن ناورین د پای ته رسیدو لپاره جنګ کې له ښکېلو غاړو د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل غوښتنه کوي. غني کابل کې د یوې غونډې ویناوالو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ د مرغومې 4 د تاریخ توره ورځ وبلله او د دغه یرغل پر وړاندې د مجاهدینو مقاومت وستایه. کاپیسا امنیه قومندانۍ وایي چې د کابل په قرهباغ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په برید کې د دغه ولایت 2 پخواني جهادي قومندانان وژل شوي دي. جلال آباد ښار یو مارکیټ کې ورلګېدنې 3.5 میلیونه افغانۍ مالي زیان اړولی خو د 11 میلیونه افغانۍ زیان څخه مخنیوی شوی دی. د راپورونو له مخې دا ورلګېدنه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار 4مې ناحیې اړوند د بایسکل پلورونکي په یو مارکیټ کې د برېښنا د شارټۍ له امله نن سهار شاوخوا 5:30 بجې رامنځته شوې ده. امریکایي پوهنتون داسې ویل کېږي چې د راتلونکي میلادي کال په می میاشت کې ممکن په کابل کې امریکایي پوهنتون وتړل شي. CNN ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د دې پوهنتون 80 سلنه بودیجه د امریکا په روغتیایي ادارې USAID لخوا ورکول کېږي چې د راپورونو په اساس امکان لري نور پر دغه پوهنتون دا مرسته بنده شي. سیلاب قل اردو لغمان کې د هوایي برید پر مهال د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي په ګډون د 10 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي خو طالبان دغه څرګندونې ردوي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه تازه مهم او لنډ خبرونه واورئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو